نظم د امان الله نصرت صاحب دی چې په خپل کتاب ریخې ریخې پګړۍ کې یې لیکلی دی. عنوان یې خوب دی او غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم. وخته نن مې بیا د بهارونو خوب لیدلی دی. وخته نن مې بیا د بهارونو خوب لیدلی دی. ما په خپل وطن کې د ګلونو خوب لیدلی دی. دې څو درو کې به خورې بیا ښکلاګانې شي. دې شاړو تپو کې به ښایست او رڼاګانې شي. ما د دغو غرونو د لالونو خوب لیدلی دی. را به شي سپرلی دلته هر خوا به ګلابونه وي. ژوند به وي خندا به وي هر لورې به رنګونه وي. ما یې د رنګینو پړاوونو خوب لیدلی دی. دلته به خوښي دلته سکون دلته اختر راځي. دې ړنګو کورونو ته به ښکلی سپین سحر راځي. ما د سولې امن د وختونو خوب لیدلی دی. دلته به ستم دلته وحشت دلته جګړې نه وي. دلته به نصرت ظلم زور او سرې لمبې نه وي. ما د داسې ښکلو منزلونو خوب لیدلی دی. وخته نن مې بیا د بهارونو خوب لیدلی دی. ما په خپل وطن کې د ګلونو خوب لیدلی دی.